الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د قرآن کریم د ترجمې په دې مبارک نشست کې او دوره کې دا زمونږ آخرنی نشست دی. په دې کې به بعض هغه صورتونه چې کم پاتې شوي دي د هغې ترجمه به کوو، بیا به انشاءالله اختتامي دعایي. په تیر شوي درس کې او په آخرني نشست کې موږ په 13مه سپاره کې لګیو او په 13مه سپاره کې موږ سورة الزلزال ته رسېدلي. سورة الزلزال دا مدني سورت دی او په دې کې 8 آیتونه دي. په دې سورت کې الله سبحانه وتعالی د آخرت هیبت بیان کړی دی او په دې کې دا خبره بیان شوې ده چې هر انسان به د قیامت په ورځ خپل عمل ویني، کاغه لږي او کاغه ډیري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها کله چې وخوځولی شي ځمکه په خوځولو د هغې سره، واخرجت الأرض اثقالها او راوبباسي ځمکه بوجونه خپل. دې کې چې دننه کوم انسانان پراته دي، کومې خزانې پرتې دي، هر څه چې دا به قیامت چې کله قیامت راشي د هر څه به راوځي. وقال الانسان ما لها او وی به انسان څه شوي دي دې ځمکې لره. یومئذ تحدث اخبارها په دغه ورځ به بیانوي ځمکه خبرونه خپل. حدیث کې دا راځي کنه امام احمد بن حنبل، امام ترمذي، امام نسائی راوړی چې تاسو ته پته شتي چې کم اخبار دي، کم خبرونه دي د ځمکې سره. هغوی الله او د الله رسول ته پته ده، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی خبر د دې دا دی چې د قیامت په ورځ به ګویي ورکړي په هر انسان باندې چې یا الله پلاني په پلاني ځای کې پلاني ګناه کړې وه، نو دا خبرونه به الله ته اورئ. بأن ربك أوحى لها په دې وجه چې رب ستا حکم کړی دی هغې ته. یومئذ یصدر الناس اشتاتا په دغه ورځ به واپس شي خلک مختلفې ډلې. لیروا اعمالهم د دې دپاره چې وښوی شي دوی ته عملونه د دوی. د قبرونه به خلک روان شي مختلفو جماعتونو کې وی او بیا به ته عمل وښوی شي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره نو چا چې عمل وکړو په اندازه د ذرې خیر به ویني هغې لره. نو چا چې عمل وکړو په اندازه د ذرې خیر او به ویني هغې لره. ذره برابر خیر دې کړی د هغه به ته ویني. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره او چا چې عمل وکړو په اندازه د ذرې بد او به ویني هغې لره. د الله سره ناشنا تله ده، ذره برابر عمل دم پای کې تللی کېږي. نیکي دې کړې ده اب هم راشي، بدي دې کړې ده اب هم راشي. سورة العادیات دا مکي سورت دی، په دې کې 11 آیتونه دي او په دې کې انسان ته رټنه ورکړی شوې ده په دې باندې چې دی د الله د نعمتونو شکر ولې نه ادا کوي. بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا قسم دی پاسونو منډه وهونکو باندې چې هڼیږي. فالموریات قدحا بیا اور راویستونکي دي په وهلو د خپو سره چې کله تیزه منډه وهي. فالمغیرات صبحا بیا حمله کوونکي دي په وخت د سبا کې. دشمن باندې به خلک حمله کوي که فاثرن به نقعا
بیا راوچت کی پاغی سرا غبار یا په سحر کی غبار فوسطن به جمعا نو میست داخل شي په دې غبار کې ډلې د کافرانو ته الله دا قسمونه وخوړو په اسونو باندې او د اس په اقسامو باندې اشاره دی ته مناسبت ته قسم او جواب قسم دا دی چې اس ته د پاره ځان وجني او ستا خبره مني او ته د خپل مولا تابعداري نه کوې انسانه تا سره چې کم اس دی دی ستا د پاره ځان وجني او ستا هره خبره مني او ته د هغه الله خبره نه مني ان الانسان لربه لکنود یقینا انسان د رب خپل ډېر ناشکر دی وانه على ذلك لشهید او یقینا هغه په دې باندې خامخا خبردار دی په دې ګواهي مو ورکوي په دې خپله ناشکرۍ باندې وانه لحب الخیر لشدید او یقینا دی د محبت د مال دپاره ډېر سخت دی د انسان یو خو پکې ناشکرۍ ماده پرته ده نو دویم د مال په محبت کې الله وی ډېر زیات سخت دی که چېرته دی د آخرت په احوالو پوهېدی او یقین یې وی مضبوط نو نه به یې ناشکري کړی وی نه به یې د مال سره دومره محبت کولی افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور آیا نو نه پوهېږي دی کله چې به راپورته کړی شي هغه څوک چې په قبرونو کې دي وحصل ما فی الصدور او راښکاره به کړی شي هغه څه چې په سینو کې دي ان ربهم بهم یومئذ لخبیر یقینا رب د دوی په دوی باندې په دغه ورځ خامخا خبردار دی سورة القارعه مکی صورت ته 11 په دې کې ایتونه دي او په دې کې د قیامت د ورځې هیبت بیان شوی دی او دا چې انسانان به دوو ډلو ته تقسیم شي بسم الله الرحمن الرحیم القارعه هغه ورځ چې ټنګونکې ده زړونو لره ما القارعه څه ده ټنګونکې ورځ وما ادراك ما القارعه او څه پوه کړی ته چې څه ده ټنګونکې ورځ دومره هیبتناکه ورځ ده د آخرت ته الله وایي چې دا زړونه به وټنګوي وبه یې لړزوي دا زړونه به وخوځي په دې زړونو به زلزله راشي یوم یکون الناس کالفراش المبثوث په هغه ورځ چې شي به خلک په شان د پتنګانو خورو ورو وتكون الجبال كالعهن المنفوش او شي به غرونه په شان د وړۍ وهلی شوي د وړۍ په شان به دا غرونه الوځي دا لوی مخلوق به الله داسې کي فاما من ثقلت موازینو بس هغه څوک چې درنی شي تلې د عملونو د هغه فهو فی عیشة راضیه نو دی به په ژوند خوشحاله کي واما من خفت موازینو او هغه څوک چې سپکې شي تلې د عملونو د هغه فامه هاویه نو زی د واپسۍ د ده به هاویه کندی وما ادراک ما هیه او څه پوه کړی ته چې هغه څه شی دی چې دا کنده څنګه ده نار حامیه اور دی سخت ګرم سورة التکاثر مکی صورت ته اته په دې کې ایتونه دي په دې کې زجر دی رټنه ده هغه انسان ته چې هغه په غفلت کې پرېوتی دی او ډېروالي د هیرس راغستی دی او د دنیا نه لاړ او د آخرت دپاره یې څه ونه کړو بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر غافله کړي تاسو ډېروالی د هرس یا ډېروالی د مالونو یا ډېروالی د شیزونو دی هرس غافله کړي د الله د دین نه الله وي
د قرآن نه واړولی، د حدیث نه واړولی، د درس او تدریس نه واړولی، د عبادت نه واړولی، او به دغه یو سوچ هم دی چې څنګه به د مال ډیریږي او څنګه به د بچي ډیریږي او څنګه به د ساز و سامان ډیریږي. حتی زرتم المقابر، تر دې چې تاسو زیارتونه وکړو د قبرونو، یا تر دې چې تاسو ملاقات وکړو د قبرونو. دې څه معنی ده؟ معنی دا ده چې تاسو د مال په هرس کې لګیا وئ تر دې چې قبرونو ته لاړئ مړه شوئ، هغه رسم بیا ایله ختم شو، د قبره پورې تاسو یو منډه واله. او دویمه معنی دا ده چې تاسو په خپلو لاسونو لاړئ په مقبره کې مړي ښخ کړو، خو هغه هرس تاسو ختم نه شو، مقبرې نه چې راشي بیا قشانې. کله هیڅ چرې داسې نه ده پکار، داسې هرس الله وایي نه دی پکار. سوف تعلمون، زر ده چې پوه به شئ تاسو. ثم کله بیا هیڅ چرې داسې نه ده پکار. سوف تعلمون، زر ده چې پوه به شئ تاسو. کله هیڅ چرې داسې نه ده پکار. ګوره درې پیرې الله وایي داسې نه ده پکار. په غفلت کې دومره پرېوتنې دي پکار. د مال په ډېروالي کې دومره هرس مه کوه، دنیا په ډېروالي کې دومره هرس مه کوه. لو تعلمون علم اليقین، که چېرته تاسو پوهېدې په پوهې د یقین سره، که تاسو سره یقیني علم وی که نه یقیني چې مضبوط یقین هم پې وی، نو تاسو په دنیا کې دا هرس نه وی کړی او نه به غافله شوی. لترون الجحیم، خامخا اینی به تاسو جهنم. ثم لترونها عین الیقین، بیا به خامخا اینی هغې لره په سترګو د یقین، په یقیني سترګو به یې وینئ. اوس خو مؤمنانو پې صرف ایمان د لیدلی خو نه دی، او کافران ترې منکر دي. په آخرت کې به یې ویني دا منکر هم او د مؤمنانو په یقیني سترګو به یې ویني. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بیا به خامخا تپوس کړی کېږي تاسو نه په دغه ورځ په باره د نعمتونو کې. د دې نعمتونو به الله تپوس کوي. ګورې ښه داسې نه دی چې نعمت راغی او پیسې رالې او ختمې شوې او لاړې، نه الله به تپوس کوي د کوم ځای نه دې ګټلی دی، په کوم ځای کې دې لګولی دی، شکر دې ادا کړی دی او که نه دی، د دې هر څه به تپوس کېږي. سورة العصر دا مکي صورت دی، درې په دې کې ایتونه دي، ډېر جامع صورت دی. ځکه امام شافعي رحمه الله وی که دا مسلمانان په دې یو صورت کې سوچ وکړي که نه، نو دا دوی دپاره د ټول قرآن نه کافي دی. دومره عظیم صورت دی. په دې کې د انسان بیماري بیان شوې ده، سبب د دې بیمارۍ او علاج د دې بیمارۍ. بیماري دا دی د انسان چې دی په تاوان کې دی. وجه څه ده؟ دی ولې په تاوان کې دی؟ قیمتي وختونه ترې ضایع شوي دي، د دې د لاسه په تاوان کې دی. لکه اوس دا روژه موږ سره قیمتي وخت دی که نه، دا اخري اتېشتمه ورځ ده، سبا یو کم دېرشمه کېدی شي اخرني شي. بچا چې دې کې تاوان کړی هغه لوی تاواني شو. ښه علاج څه دی؟ علاج دغه څلور کارونه دي کوم چې دې کې بیان شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر، قسم دې په زمانه باندې. ان الانسان لفی خسر، یقینا انسان خامخا په تاوان کې دی، په لوی تاوان کې د انسان پروت دی. وجه ما تاسو ته ووایي که نه چې د مازدیګر په شان قیمتي وخت او د دې زمانې په شان قیمتي نعمتونه او وختونه هغه د ضایع کړو هسې، نو انسان په تاوان کې شو. ها بچ دی دې تاوان نه څوک؟ الا الذین آمنوا، مګر هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی، عقیده د توحید ده. وعملوا الصالحات، او عملونه یې کړي دي نیک، د پیغمبر په طریقې عمل دی. وتواصوا بالحق، او وصیت یې کړی دی یو بل ته په حق، او بیا دعوت کړی دی. وتواصوا بالصبر، او وصیت یې کړی دی یو بل ته په صبر. دیزې ګوره اهمې څلور خبرې بنیادي یادې ساتئ په دې یو آیت کې. اول به ته داسې کار وکړي چې ایمان به راوړي، په خپله به دین یې زده کړي، نو بیا به څه وکړي؟ بیا به په هغې باندې عمل کوي، په خپله به پې عمل کوي. چې عمل دې پې وکړو، تواصو بالحق بیا به خلکو ته بیانې، چې خلکو ته یې بیانې
وتواصوا بالصبر نو صبر بکې ځکه چې کله ته دعوت کې د دین نو قسمه قسم تکلیفونه به تا ته میلاویږي قسمه قسم بهتانونه او تهمتونه به تا باندې لګي او کیدای شي چې ته به دې کې سر هم کیدی مړ شي بکې خو ته به صبر کې سورة الهمزه دا مکی صورت ته په دې کې 9 آیتونه دي په دې صورت کې الله باز بد صفات ذکر کړي دي چې د دې نه ځان لرې ساتئ بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة هلاکت د پاره د هر عیب لکونکی بدی وینکی دوی د پاره تبعی ده همزة اللمزة همزه بعض علماوی پشیشه بد وینکی او لمزه مخامخ تعنونه کونکی په دوانو لعنت دی یو سړی پشیشه غیبتونه کوي د خلکو عیبونه بیاني یو سړی مخامخ په انسان پورې خاندي او مذاق پورې کوي په دوانو باندې لعنت دی او د دوانو تباه دي بعض علماوی همزه معنی دی چې عیب لګول په لاس باندې لمزه په جبه په لاس او په اشارو سره عیب لګه په سترګو سره عیب لګول یو ته اشاره کول پلاني ته وګوره پلاني ته وګوره دم عیب لګول او په جبه باندې عیب لګول دا ټول پکې دننه داخل دي ولې دوی دا عیبونه لګي په خلکو باندې لکه یو سړی د عیب لګي په شیشه یا مخامخ او په انسانانو پورې خاندي الله د هغې وجه بیانوي وجه دا چې د سره مال ډېر شوی دی نو هغه مال په تکبر کې راوستی دی نو تکبر د لاسې دی په انسانانو پورې خاندي الذي جمع مالا وعدده هغه چې را جمع کړی دی مال او شماري هغه مال ورسره ډېر شوی دی او صرف شماري د الله په دین کې نه لګي داسې ډېر دي چې صرف د بنک اکاونټ ته ډکوي او بعضې بالښتونو کې ږدي او بعضې طلایانو کې ږدي او بعضې دیوالونو کې ږدي او د الله په دین کې او د الله په لار کې ته 1 روپۍ هم نه لګوي ولې دی دا مال جمع کوي يحسب أن ماله أخلده ګمان کوي چې یقینا مال د ده به همیشه وساتي د لره دی ګمان دی چې دا مال د سړي به دی پاتې دی په دنیا کې قمقل دی نو ډېرو خلکو نه مالونه پاتې شوي دي او تللي دي د مال د لاسه په دنیا کې څوک نه دی پاتې شوی کله هېڅ چرې داسې نه ده دوه معنی دي کله هېڅ چرې داسې نه ده هېڅ چرې عیبونه لګول نه دي په کار یا کله هېڅ چرې به د ده مال دی ونه ساتي د همیشه دپاره مال څوک ساتي لینبذن فی الحطمه خامخا غزار بکړی شي په حطمه کې حطمه هغه اور ته وایي چې اډوکي ماتې اډوکي او دا د جهنم یو نوم دی وما ادراک ما الحطمه او څه پوه کړی ته چې څه شی دی حطمه نار الله الموقده اور د الله دی چې بل کړی شوی دی التي تطلع على الافئده هغه دی چې ورخیږي به په زړونو باندې داسې اور دی چې دې زړونو ته به رارسي انها علیهم مؤصده یقینا دا اور به په دوی باندې جوخ کړی شوی د هر طرف نه فی عمد ممدده په ستنو اوږدو کې د هر طرف نه به دا اور په دوی باندې رابني اوږدې اوږدې ستنې به د اور به رابني او د اور به رسي د دوی هغه زړونو ته ولې اصل بیماري په زړونو کې وه که نه نو ځکه د اور زړونو ته رسي سورة الفیل مکی صورت ته 15 ایتونه یې دی کې مقصد د صورت زجر او رټنه هغه چاته چې د توحید او د ایمان مرکزونه نړۍ او هغه ورانوي نو الله وی وګوره څنګه مې تباه کړی و ابرهه داسې به تباه کړم هر هغه سړی چې د الله کورونه ورانوي او یا د الله د دین او د دعوت مرکزونه نړۍ ابرهه راغلی و که نه د یمن نه ابرهه ابن الصباح راغلی وی زه له کعبه ورانومه او د ځان سره یې غټ غټ هتیان راوستي وو 80,000 فوج یې ځان سره سیپ راوستی و د کعبې د ورانولو لپاره چې په دې انسانانو کې د هېچا سره طاقت نه و د هغه د مقابلې کولو او ځکه خو ورته قریشو هم هر څه پرېښودي و تلي غرونو کې پټ شوي الله حفاظت وکړو الله وی ما هغه ټیم هم حفاظت کړی دی او اوس هم کوم او بیا هم کومه
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل آیتونه ګوري چې څنګه کار وکړو رب ستا د اتیانو والو سره الم یجعل کیدهم فی تضلیل آیا وی نه ګرځو چل ول د هغوی په بربادۍ کې هغوی چې کوم جل جوړ کړی هغه ټول چل الله برباد کو او په هغوی واپس کو وارسل علیهم طیرا ابابیل او راویلی گل پا غوی باندی مارغان ڈلی ڈلی ترمیهم بحجارت من سجیل ویشتلی اغوی پکانو د پاخشون پا وور کی دیسی کانی پی رویشتو چاگه پا وور کی پاخشیو اللہ وی فجعلهم كعصف مأكول نوی گرزول دوی پشانتا د بوسو خوړلې شو ابرها او دغه پوج الله دې سي تباکو سورت قریش مکی سورت ته سلور ایتونی مقصد دی چې اے قریش الله د مرکز در کړی نو دا په عبادت او بندګۍ باندې آباد وساتي خلق دې نه مشړي لکه مکی مشرکان د مکی مسلمانانو وشړل کړه الله وینا دا د عبادت ته پاره تاسو ته خلق شړي بل دا چې قریش سفرونه به کول خصوصا دو سفرې وي د هغوی د تجارت مشهوري دو سفرې په شام ته به تلو په اوړي کې ګرمي به وه که نه دوی به شام ته لاړو او په جمعې کې به دوی تلو یمن ته د سفر دپاره او حرم به خالي پرېښودی الله ورته وایي نو دغه آباد کوي په عباداتو سره په دنیا پسې منډې وایي او هغه مرکزونه نه خالي پراته دي بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش تعجب ته پمینا د قریشو د دنیا سرا إيلافهم رحلة الشتاء والصيف من د دوی د سفر د جمی او د وړي سرا فليعبدوا رب هذا البيت نو بندگی دیو کی در رب د دی کور الذي اطعمهم من جوع اغه ذات چې خوراکي ورکړی دوی ته چې بچ شي د لوږې نه وآمنهم من خوف او امن ورکو دوی ته د یرې نه قسمه قسم خوراکونه وشملته دي او امن دی الله وی د دې په بدله کې پکار و چې دوی زما بندگی کړی وی خالص د الله بندگی پکار و سورة الماعون مکی سورت ته په دې کې اووه ایتونه دي شپږ بد صفات پکې الله بیان کړي دي او رټنه هغه چاته ورکوي چې په چا کې دغه بد صفات دي بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين اے خبر یې ته په کس چې دروغجن ګڼي دین لره یا حساب کتاب لره فذلك الذي يدع اليتيم نو دا خو هغه کس دی چې دیکه ورکوي یتیم لره د مشرکانو منافقانو صفات دي ځان به تې ساتي هغوی دیکه ورکوي یتیم له ولا يحض على طعام المسكين او تیزی نه ورکوي په خوراک د مسکین باندې فویل للمصلین نو هلاکت دی لمونځ کوونکو دپاره په دې باندې به تلاوت چېرته هم نه ختمې مخکې آیت به ورسره پوره کې ځکه ته دا وایي چې هلاکت دی لمونځ کوونکو دپاره نو دا خو دې معنی بلکل بدله کړه نو ځکه به ورسره دا مخکې آیت وې الذین هم عن صلاتهم ساهون هغه کسان چې دوی د خپلو منځونو نه ناخبره دي د دې څه معنی ده منځونه کوي ځکه خو د الله منځ کوونکي وي هلاکت دی د منځ کوونکو دپاره منځ کوي نو بیا ولې هلاکت دی الله وی غافله دي منځ یې په ټیم نه دی الله وی منځ د جمع سره نه کوي په منځ کې رکوع برابر نه ده په منځ کې سجده برابر نه ده په منځ کې خشوع او اطمینان نشتی نو څه پې کوي داسې دی لکه منځ چې نه دی کړی الله وی تباهي ده د دپاره الذین هم یراؤون هغه کسان دي چې دوی ښودنه کوي په خپلو عملونو سره بل بد صفت د هغه کسانو چې هغه ریاکار دي اعمال صرف دې دپاره کوي چې خلک یې ویني
ويمنعون الماعون او منکی د فایدې شیز. یو سړی دومره بېخیره شي چې د فایدې شیز د سړي نه منع کوي، معمولي شان شی به او دی به د خلکو نه منع کوي، پټوي به. لکه چا ته ووایي چې قلم راکوي، نو سړي سره جیب کې قلم پروت دی که نه، پن راکړه، نو دی به دا پن هم داسې درکړي ډېر په مشکله باندې، حالانکې د معمولي شی دی، د خیر شی دی، ولې منع کوي؟ حتی یو سړي ته ووایي چې بیلچه راکړه کور کې که تا سره یي، یا که ګاډۍ د سره مونږ پکې سامان راوړو، بس دی به خبره تاوي راتاوي. نه نه، مؤمن هغه دی چې په ده کې خیر یې، همیشه خیر یې په ده کې، فایده به ورکوي خلکو ته. سورة الکوثر مکی صورت تی 3 آیت تی په دې کې مشرکانو به دا خبره کوله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یادوي وی دې میرات ته ابتر دی، د ده تذکره به نه کېږي په دنیا کې، ولې؟ وی د ده نارینه زامن ټول مري، نو بس دی دقه شان بې تذکرې پاتې شو، څوک به تذکره نه کوي په دنیا کې، دقه شان لاړ. الله رد وکړو په هغوی باندې. بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، یقینا موږ درکړی دی تا ته ډېر خیر. کوثر معنی ډېر خیر دی، نو الله خو پیغمبر له ډېر خیرونه ورکړي. ها یو مشهور خیر پکې هغه دی چې دلته اکثر مفسرین علما یادي چې دې نه مراد هغه حوض کوثر دی. الله په آخرت کې د حوض کوثر پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ورکوي، او د دې نه چې څوک اوبه وڅښي نو هغه بیا نه تږی کېږي. د هغې یوازې لوښي ګیلاسونه چې په کوم باندې اوبه څکلی کېږي هغه په دومره اندازه کې لکه د اسمان ستوري، او تکې سپینې اوبه او خوږې د ګبین نه زیاتې. دا به د هغه چا دپاره چې د پیغمبر په طریقه مضبوط رواني. فصل لربک وانحر، نو مونځ کوه دپاره د رب خپله او قرباني کوه، چې الله دله دومره لوی خیر درکړی نو بیا ته هم عبادت ته الله کوه، مونځ کوه قرباني کوه. ګوره دې کې بله فایده، وی مونځ کوه بیا قرباني کوه، نو د لوی اختر کې اختر مونځ مخکې دی، قرباني پسې بیا وروسته ده. ان شانئک هو الابتر، یقینا دشمن ستا خاص هغه بې خیره دی. نه پیغمبر ته بې خیره نه، ستا تذکره خو به کېږي د قیامته پورې، بې خیره خو ستا دشمن دی. الله اکبر. ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زامن نشتي، مړه شوي دي په وړوکوالي کې، خو تذکرې ته وګوره که نه، هته څه ضرورت و د بچو؟ پیغمبر خو پیغمبر دی، الله وله څنګه تذکره او څنګه د هغه ذکر الله وساتو په دنیا کې. او هغه دشمنان چې په هغه پورې خندل او ښه ډېر شي زامن یو، هغوی لاړو ورک شو، ذلیله شو. سورة الکافرون په دې کې لوی مقصد توحید او الوهیت بیانول دي چې بندګي به یوازې د الله کېږي، او دویم الولا والبرا، د الله د دوستانو سره دوستي، د الله د دشمنانو سره دشمني، دا دې صورت کې بیانه شوې ده. بیزاري راښکاره کول د هر هغه معبود نه، باطل معبود نه چې دې مشرکانو د الله سره شریک کړی. بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون، توایا ای کافرانو، لا اعبد ما تعبدون، بندگی نکوم داغی چې تاسو یې بندگی کوئ، ولا انتم عابدون ما اعبد، او نه تاسو بندگی کوونکي داغی چې زه بندگی کومه، ولا انا عابد ما عبدتم، او نه زه بندگی کوونکی یم داغی چې بندگی کوئ تاسو، ولا انتم عابدون ما اعبد، او نه تاسو بندگی کوونکي داغی چې زه بندگی کومه. لکم دینکم ولی دین، ستاسو د پاره دین ستاسو دی او زما د پاره دین زما دی. براعت اعلان دی. ګوره ها یو نیم سړی کفر بالطاغوت نه کوي، دا ویره وي زه شرک نه کوم، بس دقه وي زه شرک نه کوم، خو انکار هم نه کوي. که څوک شرک کوي د هغوی د شرک نه انکار هم نه کوي، او ویره وي زه شرک نه کوم. موږ وایو ستا د توحید به هله منلی کېږي چې ته د هغوی د شرک نه انکار وکړې، چې او زه بری یمه د هر قسم معبود نه، باطل معبود نه چې د الله سره خلکو شریک کړي دي. بله مسله دلته دا شوه چې
لکم دینکم ولی دین، ستاسو دپاره ستاسو دین دی، زموږ دپاره زموږ دین دی. دا په مکه کې دا مسله وه چې بس تاسو خپل کار کوي خپل. بیا وروسته د جهاد حکم راغی. سورة النصر مدني صورت ته 3 آیتونه دي. په دې کې لوی مقصد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عمر تذکره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم آخري عمر کې د دنیا نه تلو واله دی، نو د ده دین زده کوي او پیغمبر ته وایي چې ستا دنیا نه تګ نږدې دی، نو عبادتونو له ښه زور ورکه. صحابه کرام هم د دې صورت نه دغه معنی اغستې او په دې مقصد هغوی رسېدلي چې دې مطلب دا دی. او دې نه څو ورځې بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح، کله چې راغی مدد د الله او فتح نه مراد فتح مکه ده. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، او اینې ته خلک چې داخلیږي به په دین د الله کې ډلې ډلې، یا او اینې ته خلک چې داخلیږي په دین د الله کې ډلې ډلې. اتم کال نه وروستو بیا دا وفدونه را روان شو که نه فتح مکې نه به، او په دې 2 کالو کې تقریبا 140,000 کسان ډېر شوي دي صحابه کرامو، 140,000 ته رسېدلي. فسبح بحمد ربک، نو پاکی بیانوه سره د ستاینې د رب ستانه، واستغفره او بخانه غواړه د هغه نه، انه کان توابا، یقینا هغه توبه قبلونکی دی. هر غټ عمل چې ختم شي، هر غټ عمل، نو د هغې نه بعد به استغفار کوي. لکه مونږ چې مونځ ختم کو استغفر الله وایو، حج چې ختم کې استغفار وکړي، نور عبادت. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله وایي تا اوس د هغه ذمهواري چې الله کومه درکړې وه هغه دې سر ته ورسوله، نو اوس استغفار ډېر وایه، بخانه د الله نه ډېره غواړه. او ځکه عایشه رضی الله عنها وایي چې دا ایتونه کله نازل شي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا په رکوع او سجده کې دا ذکر ډېر وایي، سبحانک اللهم وبحمدک اللهم اغفر لی. دا ذکر به بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر وایي. سورة اللهب مکی صورت ته 15 آیتونه دي. په دې کې الله بشارت ورکړی دی بهلاک بعض الاعداء، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته زیری چې ستا بعض دشمنان به هلاک کیږي. مخکې یې ګوره زیری ورکړی شو چې خلک به دین ته ډلې ډلې داخلیږي، و زیری دا دی چې د اسلام دشمن به هم تباه کیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صفا په غونډۍ باندې یو پیر بیان کو او د قریش را جمع کړو، وایي تاسو ته قیمتي کلمه وښیم، که تاسو ووایئ نو عرب او عجم به ستاسو ماتحت شي. وایي څه خبره ده؟ وایي لا اله الا الله ووایي. نو ابو لهب خبیث ده وایي تبا لکه سائر اليوم الهذا جمعتنا، تباهي دي ستا دپاره، د دې خبرې دپاره دې موږ راوستو. او بیا لاړ روان شو. الله سبحانه وتعالی هغه هلاک کو، هغه یې تباه کو. څه وایي الله؟ بسم الله الرحمن الرحیم تبت يدا أبي لهب وتب، هلاك دي شدوان لاسونه د ابو لهب او هلاك شو. اول کی خیری ده بیا خبر دی چې هلاك دي شي او هلاك شو. ابو لهب د خپل نوم عبدالعزا دی، او ځکه خپل نوم دلته نه دی ذکر، ولې؟ ځکه چې نوم کې شرک دی عبدالعزا، او الله داسې نومونه قرآن کې نه ذکر کوي چې هغه شرکیه، نو ځکه ابو لهب ذکر شوی دی. ابو لهب به یې دته ولې وي؟ دی ډېر ښایسته و، د مخ به یې رڼا کوله، د هغې د لاسه دته ابو لهب وایي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل تره دی، خپل سوچه خپل تره دی. دلیل دی په دې باندې چې څو پورې په تا کې عمل نه وي، نو نسبونه چاله فایده نه ورکوي. دا زموږ په دې بعضو پښتنو کې چې دی دا سیدان او میاګان او پلانې او علانې او مولیانو ډډې لګولي چې زموږ نسبونه اوچت دي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره دی، تره څومره اوچت نسب دی، خو دی په جهنم کې دی، تباه دی. ما اغنا عنه ماله وما کسب، فایده ورنه کړه ده ته مال ده ده او هغه څه چې ده ګټلي وو. دا ماضي په معنی د مضارع دی، یعنې د ده مال او ده چې څه ګټلي وو هېڅ ولم فایده ورنه کړه. سیصلا نارا ذات لهب،
زر ده چې ورننوځي به اور لمبوالو ته. وامرأته حمالة الحطب، او ښځه د ده هم چې بارونکي د لرګو وه. ښځه د ده هم چې بارونکي د لرګو وه. ښځه د ده څوک ده؟ ام جمیل. د ابولهب ښځه ام جمیل ده، ناکاره ښځه وه. بد صفت پای کې ده چې چغلي به یې کوله، ځکه ورته الله حمالة الحطب وی، بارونکي د لرګو. یعنې چغلي به یې کوله، د یو ځای خبره به یو ځای ته وړه، د بل ځای هغه به یې بل ځای ته وړه. یا د هغې بخل ته اشاره ده، ډېره بخیله زنانه وه، نو د ځنګل نه به یې لرګي په خپله راوړو. فی جیدها حبل من مسد، په سټ د هغې کې رسۍ ده د پوستکي د کجورو نه. الله به ورته په سټ کې په جهنم کې دا رسۍ ورچي چې دا به جوړه شوي د پوستکي د کجوري نه. دا به ورته الله په جهنم کې ورچي. وجه څه ده؟ وی د دې سره د سرو زرو امیلو ډېر غټ، او په مخه به هغه خورا خو وي دا به زه د دې پیغمبر په دشمنۍ کې خرچ کومه. الله وله بدله دا ورکړي جهنم کې به دې ته دغه امیل اچولی کي. سورة الاخلاص مکی صورت ته، په دې کې 4 آیتونه دي. ډېر عظیم صورت دی، ربع القرآن. قرآن 4 حصه، عفوا ثلث القرآن. ثلث القرآن، ربع القرآن سورة الكافرون دی. دا دی ثلث القرآن، د قرآن 3 حصه. قرآن 3 حصې دی که نه؟ توحید، احکام حلال او حرام او قصې، او دا توحید دی. نو خو یو حصه شوه دا پوره. د دې سره چې څوک محبت کوي جنت ته ځي. لکه صحابي د دې سره ډېره مینه کوله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته د صورت سره د مینې د لاسه الله ته جنت ته بولی. او چې څوک یې د ورځې لس شپېرې وي، الله به له په جنت کې کور جوړوي. ډېر اوچت صورت دی. مشرکان راغلي وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، ورته ویل زموږ معبودان خو معلوم دي، بعض د کاڼو نه جوړ دی او بعض د لرګو نه جوړ دی، اوس ته د خپل رب نسب موږ ته بیان که. دا څوک دی؟ الله دا ایتونه راولېږل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، ته ووایه هغه الله یک یو دی. الله الصمد، الله بې حاجته دی، هیڅ چا ته ضرورت نه لري، نه خوراک څښاک ته ضرورت لري، نه مخلوق ته ضرورت نه لري، بلکې دا خلک هغه ته ټول ضرورت لري. لم یلد ولم یولد، نه اولاد راوړی او نه پیدا کړی شوی دی د بل چا نه، نه دې څوک پیدا دي او نه د چا نه پیدا دی. ولم یکن له کفوا احد، او نشتی هغه لره برابر هیڅوک، په ذات کې، په صفاتو کې، په نومونو کې، په هیڅ شي کې د الله په شان څوک نشتی. دا زموږ الله دی. سورة الفلق مکی صورت دی، 15 آیتونه یې په دې کې. دا سورة الفلق او سورة الناس، دې ته معوذتین ویلی کېږي، او دا ډېر عظیم صورتونه د دواړه. د صورت د قرآن په آخره کې الله د 2 صورتونه راوړو. څه وجه ده؟ وجه دا ده، الله وی اشاره ده دې ته چې ای انسانه، کله ته دا قرآن پوره ختم کړې او په دې ځان پوه کړې، نو بیا به عمل کوې که نه؟ په قرآن چې دې ځان پوه کړو خو عمل به کوې. نو چې کله عمل کوې نو ستا به دشمنان ډېرېږي، په پیریانو کې هم په انسانانو کې هم. نو بیا د 2 صورتونه ډېر وایي چې الله دې حفاظت کوي. د دې دپاره د قرآن په آخره کې دا 2 صورتونه دي. ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله به وی دې 2 صورتونو ته د انسانانو داسې ضرورت دی لکه څنګه چې خوراک او څښاک ته ضرورت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي عقبه بن عامر رضی الله عنه ته 15 پیرې د دې صورتونو فضیلت بیان کړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله بیمار شو، په ځان به یې دا صورتونه وي، خصوصا چې کله پې لبید ابن الاعصم یهودي جادو کو، الله دا صورتونه راولېږل، وایي په ځان باندې وایه، الله دې هغه جادو ختم کو. دا ډېر اوچت صورتونه دي. او ځکه د سهار او د ماښام په اذکارو کې دا شتي، او د مانځه نه بعد په اذکارو کې هم دا شتي. وجه دا چې دې سره الله د انسان حفاظت کوي د هر شر نه. سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.
ته ووایه پناه غواړم په رب د سبا. فلق سبا ته وایي، سحر ته وایي. من شر ما خلق، د شر د هغه څه نه چې پیدا کړی دی هغه هر شر پکې دننه راغی، عام هر شر. یعنی الله زه پناه نیسم په تا پورې د هر شر نه، ما وساته د هر شر نه. ومن شر غاسق اذا وقب، او د شر د تیارې د شپې نه هر کله چې تیاره خوره شي. په دې شپه کې هم ډېر شر پروت وي، شپه د تیاره ده، قسمه قسم شرونه پکې پیریانې ډاکوان ګرځي او ډېر څه پکې کیدی شي. نو یا الله د دې شپې د شر نه مې وساته. دا اوس خاص شر ذکر کوي د عام نه وروستو. ومن شر النفاثات في العقد، او د شر د پوکو کوونکو نه په غوټو کې. یعنی الله ما د جادوګرانو د جادو نه وساته. اکثر ملګري راشي وي موږ باندې جادو شوی دی یا نظره شوي یا را سره خلک حسد کوي، موږ ته وظیفه وکړه. وظیفه دا ده، دا صورتونه سهار ماښام وایي او فرض منځنه باندې وایي، الله به یې د هر شر نه ساتي. دې ذکر وکړي نو یا الله د پوکو کوونکو د شر نه مې وساته. په غوټو کې پوکي څوک کوي؟ خو جادوګران کوي که نه. نفاثات وي، زنانې یادې کړې. وجه دا ده چې د جادو په دې مسله کې زنانه ډېرې مشهورې دي. نور دا خبره ټولو دپاره عامه ده. ومن شر حاسد اذا حسد، او د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد ښکاره کي. حسد خو اسم شر دی، خو د هغه وخته پورې دا حاسد چاله نقصان نشي ورکولی چې څو پورې راښکاره کړی نه وي، او چې کله یې راښکاره کړي بیا نقصان ورکوي. نو ځکه وایي چې یا الله ومې ساته د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد راښکاره کړي. سورة الناس شر په دوه قسمه دی. یو هغه شر دی چې هغه ظاهري دی، بل باطني دی. په سورة الفلق کې د هغه شر نه د بچ کېدو دپاره دعا وشو چې هغه ظاهري دی، ښکاره دی. د شپې شر شو، د جادوګرانو دا شر شو، د حسد دا شو. اوس باطني شر ته اشاره کوي چې هغه وسوسې دي، او دا ډېر لوی شر دی، دا غټ شر دی. ځکه خو الله په دې صورت کې 3 نومونه ذکر کړي دي خپل، او شر یو دی. او په دې تیر شوي صورت کې شرونه ډېر ذکر شوي دي، او نوم د الله یو دی، برب الفلق. وجه دا چې هغه شرونه لږ کمزوري دي، او دا شرونه ډېر زورور دي او نقصاني دي، دا دین ته نقصان رسوي. نو دې د الله 3 نومونه ذکر شوي دي، رب، ملک او اله. دا مکی صورت ته په دې کې 6 آیتونه دي. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، ته ووایه پناه غواړم په رب د انسانانو سره. ملک الناس، باچا د انسانانو. اله الناس، حقدار د بندګۍ د انسانانو. من شر الوسواس، د شر د وسوسو اچونکي نه. الخناس، چې پټېدونکی دی. شیطان چې کله ته الله رایت کې خو پټ شي که نه، کله بانګ وی دی وتښتي، د الله د ذکر سره تښتي، نو وسوسه وراچي او بیا پټېږي. الذي يوسوس في صدور الناس، هغه چې وسوسې اچوي په سینو د انسانانو کې. من الجنة والناس، د پیریانو او د انسانانو نه. یعنی د هر قسمه شیطان نه مې وساتې الله. هغه شیطان که په پیریانو کې دی او هغه شیطان که هغه په انسانانو کې دی. د دې نه بله فایده هغه دا راووته چې پیریان صرف د شیطانان په پیریانو کې نه دي، بلکې شیطانان د په انسانانو کې مشتي. نو یا الله ما وساته د شر د هغه شیطان نه چې په انسانانو کې دی، او د شر د هغه شیطان نه چې هغه په پیریانو کې دی. یعنې هر قسمه شر نه مې وساته. او په دې دواړو کې خطرناک شیطان د انسانانو دا شیطاني. پیری شیطان هغه وتښتي د الله په ذکر سره، الخناس. او هر چې انسانانو کې کم شیطاني، نو دی په ګمراه کولو باندې ډېر هرسناک، او د دې ډېر کوشش او د دې زغلول
هغه ګراني مګر د الله په توفیق سره. د دې سره زمونږ د ښایسته سفر د دې قرآن کریم سره په دې مبارکه میاشت کې هغه اختتام ته ورسېدو. او زه ټولو هغه ملګرو ته، هغه رونو او خویندو ته چې موږ سره په دې مجلس کې شریک وو او په دې سفر کې زموږ سره یو ځای وو، نو زه هغو ته دا یم چې الله تاسو غوره کړي وي د دې لپاره. د قرآن میاشت شهر القرآن، د قرآن په میاشت کې تا قرآن زده کړی نو ته ډېر اوچت انسان یې. الله په تا باندې خاص رحم کړی او په دې باندې الله شکر دی چې ما له توفیق د بیانولو راکو او تاسو له توفیق د اورېدو درکو او تاسو له توفیق د زده کړې درکو. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. دا دو قسم خلکو ته دا نعمت ملاویږي، یو چې د صبر خاوني، دا صبر غواړي، دې کې شک نشته، دې کې هېڅ شک نشي، دا صبر غواړي. ستاسو څه خیال دی چې د ماسپښین د مانځه نه بعد به زه دلته کېناستمه او ماښام بانک ته به تقریبا ګنټه پاتې شوه د سعودي عرب د وخت مطابق، په د هغه وخته پورې به ما قرآن بیانو داسې اسان کار دی. بیا کمې چې اوري، کم چې ناستي، کم چې ګوري، کم چې ځان پوه کوي او قرآن یې لاس کې نیولی دی او قلم ورسره دی او لیکل کوي او د هغه ماسپښین نه ماښام پورې کیني، داسې اسان کار دی. وما يلقاها الا الذين صبروا، دا صبر غواړي. نو چې چا صبر کړی دی الله ولې دا نعمت ورکړی. دویم وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، د لوی برخې خاوني چې الله ولې دا ورکوي، د لوی برخې خاوني چې په دې اربونو کیربونو خلکو کې الله دې غوره کړي چې دې په روژه کې د قرآن په میاشت کې قرآن یې زده کړي. نور نصیب څه ته وایي او نور برخه څه ته وایي او نور قسمت څه ته وایي؟ قسمت دا دی که نه چې الله یو انسان له توفیق ورکړي چې دی په قرآن باندې زده شي، قرآن باندې ځان پوه کړي او قرآن ورته زده شي. نو الحمدلله ثم الحمدلله، فلله الحمد اولا و آخرا. د الله حمد او ثنا وایو په اوله کې او په آخره کې. د دې مجلس په اختتام کې انشاءالله اختتامي نصیحتونه د روژې د میاشتې ده، دا به سبا کوو انشاءالله. دا ټیم دا به اختتامي نصیحتونه او دا مجلس کوم چې د قرآن کریم سره تعلق ساتي نو د دې اخرنۍ کړۍ هغه دعا ده، دعا د ختم القرآن. او دا د سلف صالحینو نه نقل په دې کې ښه صحیح آثار راغلي دي چې قرآن به کله هغوی ختم کو نو بیا به خپل خپلوان ملګري دا به راجمع کړو، بیا به دعا غوښته او دا به وي دې ټیم کې الله هره دعا قبلوي. زه دا وایم موږ څومره خوش قسمته یو، لکه هغوی به دا وي چې قرآن ختم شي او بیا دعا غواړي، دې ټیم کې دعا قبلېږي که نه. نو قرآن موږ ختم کو، دې ټیم کې دعا قبلېږي او بیا د روجې په خوله باندې روجې په خوله دعا قبلېږي او بیا هغه اخرنی ټیم د روژه ماتې ته نږدې په دې ټیم کې دعاګانې قبلېږي. نو څومره خوش قسمتي ده. نو موږ به دعا کوو انشاءالله او ملګري د زړه د اخلاص نه او د کومې نه په هغې باندې امین وایي چې په هغې باندې امین وایي چې الله سبحانه وتعالی دا مجلس زمونږ په دې طریقې سره ختم کړي چې الله موږ وبخي. ښه د زړه د کومې نه پې امین وایي. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد على أن وفقتنا لصيام رمضان. اللهم لك الحمد على نعمة القرآن. اللهم لك الحمد على نعمة القرآن. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت
وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. یا الله په موږ باندې خپل خاص رحم وکړه، یا الله په موږ باندې خپل خاص رحم وکړه، یا الله په موږ باندې خپل خاص رحم وکړه. یا الله ستا د کتاب د پاره راجمع شوي یو، یا الله دا کتاب هم ستا د رضا د پاره وي. یا الله تا ګواه کوو چې ستا د رضا کولو د پاره هم دا کتاب وي. یا الله تا ګواه کوو چې زمونږ مقصد دنیا نه وه، زمونږ مقصد شهرت نه و، زمونږ مقصد بل څه نه و. یا الله مقصد زمونږ ستا رضا وه، یا الله مقصد زمونږ ستا رضا وه. یا الله نو ته زمونږ نه راضي شي، یا الله زمونږ نه راضي شي، یا الله زمونږ نه راضي شي. یا الله زمونږ واړه او لوی ګناهونه وبخي، یا الله زمونږ پټ او ښکاره ګناهونه وبخي، یا الله زمونږ پټ او ښکاره ګناهونه وبخي. یا الله زمونږ وروستني او را روان ګناهونه وبخي، یا الله زمونږ خطاګانې وبخي. یا الله زمونږ نه چې کومې کوتاهیانې شوي دي هغه وبخي. یا الله په دې قرآن کې که زما نه څه کمې زیاتې شوي یا الله ماته وبخي. یا الله که په دې قرآن کې زما نه څه غلطي شوي یا الله ماته وبخي. یا الله دا قرآن ویل زما نه قبول کړي، یا الله دا قرآن ویل زما نه قبول کړي. یا الله ستا دپاره مې ویلی دی، یا الله ستا د راضي کولو دپاره مې ویلی دی. یا الله دا زمونږ نه قبول کړي، یا الله دا عبادت زمونږ نه قبول کړي. یا الله زمونږ تراویح زمونږ نه قبول کړي، زمونږ روجې قبول کړي. یا الله زمونږ تلاوتونه قبول کړي، یا الله زمونږ تلاوتونه قبول کړي. یا الله زمونږ ذکرونه قبول کړه، یا الله زمونږ ذکرونه قبول کړه. یا الله زمونږ منځونه قبول کړه، یا الله زمونږ هر عبادت قبول کړه. او یا الله زمونږ ټول عبادتونه خالص د خپل ځان دپاره وګرځوه. یا الله په دې مبارکه میاشت کې چې موږ هر قسمه عبادت کړی یا الله ته قبول کړه. یا الله زمونږ د ټک خطا عبادت قبول کړه، یا الله زمونږ د ټک خطا عبادت قبول کړه. یا الله زمونږ د ټک خطا عبادت قبول کړه. یا الله په موږ باندې خپل خاص رحم وکړه، یا الله زمونږ باندې خپل خاص رحم وکړه. یا الله موږ په هغه کسانو کې وګرځوه چې روجې نیسي او قیام کوي او تهجد کوي او تراویح د دې میاشتې کوي ستا د رضا دپاره او د ثواب د ګټلو دپاره. یا الله په موږ ټولو باندې خپل خاص رحم وکړه. یا الله څوک چې هم په دې مجلس کې موږ سره شریک دی، څوک چې یا الله دا تفسیر اوریدلی دی، او یا الله څوک چې هم اینی او چا چې هم لیدلی دی، یا الله په هغه ټولو باندې خپل خاص رحم وکړه. یا الله که په موږ کې څوک غریبینو ته مالداره کړه، یا الله که په موږ کې څوک غریبینو ته مالداره کړه، یا الله که په موږ کې څوک غریبینو ته مالداره کړه. یا الله که په موږ کې څوک بیمارینو ته ول روغ صحت ورکړه، یا الله که په موږ کې څوک بیمارینو ته ول روغ صحت ورکړه. یا الله که په موږ کې څوک بیمارینو ته ول روغ صحت ورکړه. یا الله مسلمانانو کې چې کوم بیماران په هسپتالونو کې داخل دي، یا الله ته په خپل رحم وکړه. یا الله څوک چې په کورونا بیمارۍ سره بیمار شوی دی، یا الله ته ول روغ صحت ورکړه، یا الله ته ول روغ صحت ورکړه. یا الله په موږ کې چې بچا قرضې دي، یا الله قرضې ورته ختمې کړه. یا الله په موږ کې چې بچا قرضې دي، یا الله قرضې ورته ختمې کړه. یا الله قرضې ورته ختمې کړه، یا الله قرضې ورته ختمې کړه. یا الله څوک چې غریب دی رزق ورته پراخه کړه. یا الله د چا چې رزق تنګ دی رزق ورته پراخه کړه. یا الله د چا چې رزق تنګ دی نو رزق ورته پراخه کړه. یا الله څوک چې مسافر دي او په پردو ملکونو کې دي، یا الله روغ رمټې خپلو کورونو ته په ډکو منګولو سره واپس ورسوه. یا الله خپلو کورونو ته خپلو بچو ته په ډکو منګولو سره واپس ورسوه. یا الله هلته ورته په خپل ملک کې ورته د حلال رزق او روزي اسباب پیدا کړه. یا الله مسافر چې به کوم مشکلاتو کې دي، یا الله هغوی ته دغه مشکلات حل کړه. یا الله دغه مشکلات ورته اسان کړه. یا الله ته په خپل خاص رحم وکړه.
یا الله په دې مسلمانانو کې که د چا بچي نه کېږي یا الله نیک عمله بچي وله ورکه یا الله نیک عمله بچي وله ورکه یا الله نیک عمله بچي وله ورکه او یا الله څوک چې ګمراه دی نیغې لارې ته یې راواړوه یا الله څوک چې ګمراه دی نیغې لارې ته یې راواړوه یا الله څوک چې ګمراه دی نیغې لارې ته یې راواړوه یا الله زموږ ځوانانو ته هدایت وکړه یا الله زموږ ځوانانو ته هدایت وکړه یا الله زموږ ځوانانو ته هدایت وکړه یا الله زموږ ځوانان د نشو تماشو نه ساته یا الله زموږ ځوانان د نشو تماشو نه ساته یا الله زموږ په زنانو باندې خپل خاص رحم وکړه یا الله زموږ زنانه د بې حیایۍ او د بې پردګۍ نه لرې ساته یا الله زموږ زنانو له توفیق ورکړي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په نقش قدم رواني شي یا الله څوک چې زمونږ زنانو یا الله څوک چې زمونږ ځوانان خرابول غواړي یا زمونږ زنانه بې پرده کول غواړي یا زمونږ د علماو بېعزتي کول غواړي یا زمونږ جوماتونه ورانول غواړي یا زمونږ دین سپکول غواړي یا الله ته تباه و برباد کا یا الله ته تباه و برباد کا یا الله ته تباه و برباد کا او یا الله څوک چې د دې دین مرسته کوي او یا الله څوک چې د دې دین مرسته کوي رب العالمین ته بخبل خاص رحمك یا الله ته بخبل خاص رحمك یا الله زمونږ د علماو حفاظتك یا الله زمونږ د علماو حفاظتك یا الله زمونږ د علماو حفاظتك یا الله د حق پرست علماو حفاظتك یا الله په ژوند کې برکت واچو چې حق بیانې یا الله په ژوند کې برکت واچو چې حق بیانې یا الله طاقت ورته ورکړه چې حق بیانې یا الله په موږ باندې خپل خاص رحم وکړه په دې اخري ورځو کې یا الله یا الله د رمضان په دې اخري ورځو کې موږ د اور نه آزاد کړه یا الله د رمضان په دې اخري ورځو کې موږ د اور نه آزاد کړه یا الله موږ په دې اخري ورځو کې د اور نه آزاد کړه یا الله موږ په دې اخري ورځو کې د اور نه آزاد کړه یا الله موږ په دې اخري ورځو کې د اور نه آزاد کړه یا الله موږ د دې میلمه داسې قدر ونه کړو لکه څنګه چې پکار و یا الله موږ ته زموږ کمی او زیاتې معاف کړه یا الله موږ ته زموږ کمی او زیاتې معاف کړه یا الله موږ ته زموږ کمی او زیاتې معاف کړه یا الله دا مبارک میلمه موږ باندې بار بار راوله یا الله دا مبارک میلمه بار بار راوله یا الله د رمضان دا میاشت په موږ باندې بار بار راوله یا الله دا میاشت بار بار راوله یا الله داسې راوله چې موږ په روغ صحت کې وو یا الله زموږ نیک قبوله کړه یا الله زموږ نیک قبوله کړه یا الله زموږ نیک قبوله کړه یا الله زموږ په مړو باندې خپل رحم وکړه یا الله زموږ په مړو باندې خپل رحم وکړه یا الله زمونږ په مړو باندې خپل رحم وکړه یا الله څومره مسلمانان چې مړه دي یا الله قبرونه ورته رڼا کړه یا الله قبرونه ورته رڼا کړه یا الله ته ترې راضي شه یا الله قبرونه ورته رڼا کړه یا الله ته ترې راضي شه یا الله قبرونه ورته پراخه کړه او یا الله حساب کتاب ورسره اسان کړه یا الله حساب کتاب ورسره اسان کړه یا الله څومره زمونږ خواږه خواږه ملګري او نږدې نږدې ملګري یا الله په دې نږدې ورځو کې مړه شوي دي یا الله ته وبخه یا الله ته وبخه یا الله کوم ملګري چې زمونږ په کورونا بیمارۍ سره مړه شوي دي یا الله ته شهیدان وګرځوه یا الله شهیدان وګرځوه یا الله شهیدان وګرځوه یا الله خپل خاص رحم پې وکړه یا الله په دغه ټولو مسلمانانو خپل خاص رحم وکړه یا الله زمونږ په مور او پلار باندې خپل خاص رحم وکړه یا الله زمونږ په مور او پلار باندې خپل خاص رحم وکړه یا الله کوم چې پکې مړه دي قبر ورته رڼا کړه یا الله کوم چې مړه دي قبر ورته رڼا کړه یا الله حساب کتاب ورسره اسان کړه یا الله کوم چې مړه دي ته دې راضي شه یا الله کوم چې مړه دي ته دې راضي شه یا الله کوم چې مړه دي ته دې راضي شه او یا الله کوم چې ژوند دي نو په ژوند کې برکت واچوه یا الله کوم چې ژوند دي په ژوند کې برکت واچوه یا الله کوم چې ژوند دي په ژوند کې برکت واچوه یا الله کوم چې ژوند دي روغ
صحت ورکا. یا الله موږ له توفیق راکړه د مور پلار د خدمت کولو. یا الله موږ له توفیق راکړه د مور پلار د خدمت کولو. او یا الله زموږ نه څه کوتاهي شوي د هغوی په خدمت کې یا الله موږ ته معافي وکړه. یا الله موږ ته معافي وکړه. یا الله زموږ ښځې نیک عمله ښځې وګرځوه. یا الله زموږ بچي نیک عمله لوی کړه. یا الله زموږ سترګې زموږ په بیبیانو زموږ په بچو باندې یخې کړه. یا الله زموږ بچي نیک عمله لوی کړه. یا الله زموږ د بچو نه زموږ د مشرانو کشرانو نه یا الله د دین د خدمت او د اسلام د خدمت کار واخله. یا الله یا الله په موږ باندې خپل خاص رحم وکړه. یا الله مسلمانانو ملکونو باندې خپل خاص رحم وکړه. یا الله مسلمانانو ملکونو باندې خپل خاص رحم وکړه. یا الله مسلمانانو ملکونو باندې خپل خاص رحم وکړه. یا الله خصوصا زموږ ملک پاکستان باندې خپل رحم وکړه. یا الله هلته چې کومه بدامني ده یا الله هغه ختمه کړه. یا الله هلته چې کومه ګناهونه دي فحاشي ده یا الله هغه ختمه کړه. یا الله هلته امن او امان راوله. یا الله هلته امن او امان راوله. هلته چې کوم غریبانان دي د هغوی غربت ختم کړه. یا الله هلته چې کوم خلکو ته څه مشکلات دي یا الله هغه ته ختم کړه. یا الله په افغانستان باندې خپل خاص رحم وکړه. یا الله افغانستان باندې خپل خاص رحم وکړه. یا الله افغانستان باندې خپل خاص رحم وکړه. یا الله هلته چې کومه بدامني ده هغه ختمه کړه. یا الله هلته امن او امان راولي. یا الله په افغانستان کې امن او امان راولي. یا الله په افغانستان کې امن او امان راولي. یا الله هلته امن او امان راولي. یا الله په سعودي عرب باندې خپل خاص رحم وکړه. دلته چې کوم امن او امان دی یا الله قائم او دائمی ساته. یا الله دلته چې کوم امن دی یا الله قائم او دائمی ساته. یا الله هر مسلمان ته چې څه مشکل دی یا الله ته خپل خاص رحم وکړي. یا الله چا چې موږ ته وصیتونه کړي دي او چا چې موږ ته نصیحتونه کړي د دعا دپاره یا الله په هغه ټولو باندې خپل خاص رحم وکړه. یا الله په هغه ټولو باندې خپل خاص رحم وکړه. یا الله د هغوی حاجتونه پوره کړه. یا الله د هغوی غمونه او دردونه او تکلیفونه ختم کړه. یا الله د هغوی غمونه دردونه او تکلیفونه ختم کړه. یا الله هغوی له برکتي ژوند ورکړه. یا الله زمونږ ټولو اخره خاتمه په ایمان سره کا. یا الله زمونږ اخره خاتمه په ایمان کا. یا الله موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې ته زمونږ نه راضي. یا الله موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې ته زمونږ نه راضي. یا الله موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې ته زمونږ نه راضي. یا الله زمونږ اخرنۍ خبره د دنیا نه لا اله الا الله وګرځوه. یا الله د دنیا نه زمونږ اخرنۍ خبره لا اله الا الله وګرځوه. یا الله د دنیا نه اخرنۍ خبره زمونږ لا اله الا الله وګرځوه. یا الله موږ له مرګ په هغه وخت کې راوله چې موږ په توحید او په سنت باندې مضبوط یو. یا الله موږ له مرګ په هغه وخت کې راوله چې موږ په توحید او په سنت باندې مضبوط یو. یا الله په قرآن او حدیث باندې موږ مضبوط ساته. یا الله په قرآن او په حدیث باندې مضبوط ساته موږ. یا الله زموږ د زړونو په قرآن او حدیث باندې مضبوط ساته. یا الله موږ د هدایت نه مه کږوه. یا الله موږ د هدایت نه مه کږوه. یا الله موږ د مرګ پورې په هدایت باندې ساته. یا الله په موږ باندې خپل خاص رحم وکړه. یا الله په مسلمانانو باندې خپل خاص رحم وکړه. کوم ځای کې چې مسلمانانو سره ظلم کېږي یا الله ته یې تپوس وکړه. یا الله کوم ځای کې چې مسلمانانو سره ظلم کېږي یا الله ته یې تپوس وکړه. یا الله کوم ځای کې چې مسلمانان غریبانان دي ته پرې رحم وکړه. کوم ځای کې چې بیماران دي یا الله روغ صحت وله ورکړه. یا الله په ټولو مسلمانانو خپل رحم وکړه. یا الله دا بیماري دا وبا دا امتحان چې کوم تا راوستی دی یا الله دا زر ته زره ختم کړه. یا الله دا بیماري دا امتحان دا وبا یا الله زر ته زره ختم کړه. یا الله زر ته زره ختم کړه. یا الله موږ مسلمانان ټول د دې شر نه په امن او امان کې ساته. یا الله موږ مسلمانان ټول د دې بیمارۍ نه په امن او امان کې ساته. یا الله چاته چې لګېدلې د روغ صحت وله ورکړه. یا الله چاته چې لګېدلې د روغ صحت وله ورکړه. او یا الله څوک چې د دې د لاسه مړه دي یا الله شهیدان یې وګرځوه. یا الله په ټولو مسلمانانو باندې خپل رحم وکړه. یا الله زموږ په زړونو کې ډېر حاجتونه دي. یا الله ډېر حاجتونه دي. یا الله ډېر حاجتونه دي. خو څه چې موږ ته نه وغوښتو هغه راکړه او سم چې نه دي غوښتلي یا الله هغه رالم راکړه. یا الله زموږ په زړونو کې چې څه ارمانونه دي هغه پوره کړه. یا الله زمونږ دا دعاګانې قبولې کړه. یا الله د روجې په خوله باندې لګیو تا ته. یا الله ستا نه علاوه زمونږ څوک نشته. یا الله ستا نه علاوه څوک نشته زمونږ. ستا نه علاوه د بل چا بندګي نه کوو یا الله. ستا نه علاوه د بل چا بندګي نه کوو یا الله. ستا نه علاوه زمونږ بل څوک نشته. ستا د در نه علاوه زمونږ بل در نشته یا الله. یا الله زمونږ دا دعاګانې قبولې کړه. یا الله زمونږ دا دعاګانې قبولې کړه.
يلا زمن دا دعاګانې قبولې که یالله زمونږ د دعاګانې قبولې که زمونږ د جړاګانې قبولې که یالله دې مسلمانانو ته د لاسونه اوچت کړي دي یالله د لاسونه خالي مه راواپس کوه یالله د دې مسلمانانو د لاسونه خالي مه راواپس کوه یالله موږ له بیا بیا توفیق راکړه د قرآن د خدمت کولو او د قرآن د زده کولو یالله په موږ باندې دا مبارکه میاشت بیا بار بار راوله یالله زمونږ ملاقات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جنت کې وکړه یالله موږ ته د هغه د حوض کوثر نه اوبه نصیب که یالله موږ ته د هغه د حوض کوثر نه اوبه نصیب که یالله موږ ته د پیغمبر سفارش نصیب که یالله موږ ته د پیغمبر سفارش نصیب که یالله موږ ته د پیغمبر ګاونډیتوب نصیب که یالله موږ ته د پیغمبر ګاونډیتوب نصیب که یالله موږ ته د پیغمبر ګاونډیتوب نصیب که یالله په موږ باندې خپل خاص رحم وکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين